د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بې پولي خبریالانو د بنسټ تازه راپور رد کړ. طالبان د بې پولي خبریالانو راپور ردوي. ځینې خبریالان وایي لا هم خوندي نه دي. دوستانو په دې هیله چې روغ رمټ به یې ویډیو راسره تر پای وګوري او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. طالبان د بې پولي خبریالانو راپور ردوي. ځینې خبریالان وایي چې لا هم خوندي نه یو. عبدالقیوم زاهد سمدزوی له هغه خبریالانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. هغه له تېرو نږدې 12 کالو راهیسې په افغانستان کې د بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. وروستۍ دنده یې د پاکستان 2 نوي خبري ټلویزیون سره خبریالي وه. ښاغلی سمدزوی وایي موده وړاندې لومړی د پاسپورټ عمومي ریاست په وړاندې د طالبانو لخوا وهل او ټکول شوی دی. له دې وروسته کله چې د یوې ناستې خبري پوښښ باندې اخته و، د طالبانو لخوا ونیول شو او یو نامعلوم ځای ته یوې سړې خونې کې د نږدې 24 ساعتونو لپاره بندي شو. هغه ازادي راډیو ته وویل تقریبا 5 ورځو کې دا دوهمه پیښه ده چې ما ته راوشوله او هیڅ ډول امنیت احساس زه او کورنۍ مو نه کوو. بیا هم نه څوک شته چې د حیثیت ادعا وکړي او یا هم هغه تورونه چې بیا چا باندې لګیږي بیا یې پوښتنه وشي. که څه هم یو شمېر خبریالان چې د داسې پیښو عین شاهدان دي وایي په اوس کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د بې پولي خبریالانو بنسټ د تېرې جمعې په ورځ د یو راپور پر خپرولو سره لیکلي چې پر افغانستان د طالبان له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې نږدې 50 خبریالان د طالبان لخوا یا نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره بندیان شوي دي.